ګورئ د ډاکټر صاحب نعیم لور دا اوس په اسلام آباد کې پانتون وایي د ډاکټر صاحب نعیم واردک لور په اسلام آباد کې پانتون کې ده د سهیل شاهین صاحب لور په قطر کې پانتون کې ده دا مخکې مصاحبه وه ما خپله د CNN سره واورېدله زه درته وایم په خپل اولاد چې کوم شی دا شرعي خبره ده دا چې کوم شی ځان ته ښه ګڼې بل مسلمان ته به یې ښه ګڼې کوم شی چې ځان ته صحیح ګڼې تعقیبې بل مسلمان ته به صحیح ګڼې زه وایم ما تاسې وایي په زما اولادونه یې ولې بند دی که دا شرعي وضع لري خو تاسې یې بند کړئ په اولادونو باندې که نه لري شرعي وضع زما اولادونو ته اجازه ورکړه چې تعلیم وکړي زه وایم که غواړې چې ته اسلامي هېوادونو سره نړۍ سره ځان غواړې سیال کړې تعلیم جبري که هم عصري زده کړې هم دیني زده کړې جبري که په خلکو باندې په دې ملت باندې جبري کړه زمینه ورته برابره که یتیمان چې د کوم یو چې خویندې میندې یتیمانې دي د هغې بچیو ته تعلیم زمینه برابره کړه مصرف یې حکومت ته ورکړه چې ملتونه دې خپل شي ولسونه دې خپل شي که غواړې 40 کاله په دې خاوره باندې حکومت وکړې ځانه خمیني جوړ کړه ځانه خامنه‌ای جوړ کړه هغه خونان ځانه جوړ کړه چې په ګوره ملتونه یې رامات کړي دا اوس چې په ایران کې کوم حالات دی دا ورته غربیانو جوړ کړي دي دا د اسلام ضد خلکو دا دسیسې جوړې کړي دي تا ته هم جوړوي امارت اسلامي حامد صاحب که د پوهنتون دروازې خلاصې نه شوې د مکاتبو دروازې او د پوهنتون دروازې خلاصې نه شوې نن نه اخوا زه هېڅ رسنۍ سره ګډون نه کوم زه رسمي دنده نه لرم برسم اعتراض او دغه کار کولی شم چې سکوت اختیار کړم سپاسگزارم